ایرلنډ د اومې پرلپسې ماتې له ګواښ سره مخ. د افغان اتلانو نوې کیسه نن پیلېږي. د افغان چټکو توپ اچوونکو د موندلو لپاره نوی ګام. سپیډ کابل ته راځي. او د ټیسټ برخلیک وروستۍ ورځې ته وغځېد. ویسټ انډیز تر سخت فشار لاندې. نن ټولې سترګې د ایرلنډ د برډي لوبغالي ته اوښتې دي چیرې چې افغانستان او ایرلنډ د 5 ورځنیو سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه ترسره کړي. دا یوازې یو لوبه نه بلکې د دواړو لوبډلو ترمنځ د نوي پړاو پیل ګڼل کیږي. افغانستان د لړۍ ته د نوي لوبډل مشر احمدشاه او نوي مشر روزونکي ریچارډ پایبس تر مشرۍ لاندې ځي، په داسې حال کې چې ایرلنډ هم له نوي روزنیز ټیم سره غواړي د خپلو مینوالو هیلې پوره کړي. خو شمېرې بیا د افغانستان په ګټه خبرې کوي، کوم چې دغې لوبډلې په وروستیو شپږ لوبو کې د ایرلنډ په وړاندې پرلپسې بریاوې ترلاسه کړي دي او دا به اومه پرلپسې بریاوې چې ترلاسه کوي. د نننۍ لوبې بل مهم تمرکز رحمان ګرباز د نوموړي د وروستیو سیالیو په زړه راښکونکي فارم کې دی او مینوال هیله لري چې د ایرلنډ په وړاندې هم د خپلې چټکې توپوهنې ننداره وړاندې کړي. بل ورته ایرلنډ هم د ټپونو له ستونزو سره مخ او د چټکو توپ اچوونکو څو مهم لوبغاړي له لوبډلې څخه بهر دي. د یادولو ده چې دا لوبه به په 2:15 پیل شي چې د باران امکان هم پکې شتون لري. د کابل پریمیر لیګ مسؤل عاطف ایوبي وایي له یوې هندي کمپنۍ سره یې خبرې روانې دي څو د توپ اچونې د سرعت اندازه کولو ځانګړې وسیله یا سپیډ افغانستان ته راوړي. د هغه په وینا د دې وسیلې په مرسته به د افغان ځوانو توپ اچوونکو اصلي سرعت په دقیق ډول ثبت شي او هغه لوبغاړي چې له 140 کیلومتره څخه په لوړ سرعت سره توپ اچونه کوي ځانګړې پاملرنه او ملاتړ به ترلاسه کړي. ایوبي زیاته کړې د کابل پریمیر لیګ او د افغانستان کرکټ بورډ به د دغه تکړه توپ اچوونکو د روزنې او د پرمختګ لپاره ګډ کار وکړي څو افغانستان په راتلونکو کلونو کې نوي چټک ستوري هم نړۍ ته وروپېژني. د ویسټ انډیز او پاکستان ترمنځ د دوهمې ټیسټ لوبې برخلیک لا هم روښانه نه دی او کوربه ویسټ انډیز د سخت فشار لاندې دی. ویسټ انډیز په خپله دوهمه پاڼۍ کې تر دې دمه 6 لوبغاړي له لاسه ورکړي او یوازې 15 منډې مخکې دی چې له امله یې د لوبې ګټل ورته ستونزمن ښکاري. که څه هم د ویسټ انډیز ورو توپ اچوونکي بawari Cricket په لومړۍ پاڼۍ کې 6 وکټې واخیستې او پاکستان ژر راټول کو، خو د کوربه لوبډلې توپوهونکي ونه توانېدل دغه برلاسي وساتي او اوس د وروستۍ ورځې له سختې ازموینې سره مخ دی. ټاکل شوې ده د لوبې وروستۍ ورځ پرېکړه وکړي چې ویسټ انډیز به له دې ستونزمن حالت څخه ځان وباسي که پاکستان به بریا خپله کړي.